دا د خوست مسیانه کرکټ لوبغالی ده. په همدغه لوبغالي د خوست کرکټ بورډ ادارې له لوري د خصوصي سکتور په مرسته د 40 کرکټ کلبونو ترمنځ د جونیئر یا کم تجربه لرونکو لوبډلو ترمنځ د هارد یا سخت بال شلوریزه دویم پړاو لوبې پیل شو چې شل ورځې به دوام وکړي. د خوست کرکټ بورډ ادارې په وینا له یادو لوبو یې موخه د کرکټ پرمختګ، د نویو ځوانو لوبغاړو پیدا کول او لوبغاړي له یو بل سره د کرکټ په برخه کې خپلې ترلاسه کړې تجربې شریکول دي. د کې داسې لوبغاړي شته چې د الف لوبډلې د ملي لوبډلې په کیمپونو کې لوبېدلې دي، د افغانستان 19 کلنې لوبډلې لوبولې دي، د کورنۍ کرکټ په غټو لوبو کې چې په هغې کې د افغانستان ملي لوبډلې ټول لوبغاړي لوبېږي، په هغو کې دغه لوبغاړي لوبېدلې دي. نو دلته تقریبا ډېر ځوانان لوبېږي، هغه چې له خوسته اخوا کرکټ نه دی کړی، یعنې د تجربو له کمښت سره مخ دي. دا یو ښه فرصت ده چې دوی ته تجربې انتقال کړي او په راتلونکي کې دوی د نورو لوبغاړو په نسبت ښې لوبې وکړي. بل لور په یادو لوبو کې لوبېدونکي لوبغاړي خوښ دي چې د مسلکي کرکټ ترسره کولو او له یو بل څخه د کرکټ او پاړونده برخو کې د تجربو ترلاسه کولو کې د خوست کرکټ بورډ اداره او خصوصي پانګوال رغنده رول اخلي. په هر ټیم کې چې دوه سینیر لوبغاړي هغه کسان چې بر لیول کرکټ یې کړی، ګریډ 2 ګریډ 1 کرکټ یې کړی، نو هغه جونیئر کسان چې هغه به د سینیر کسانو څخه چې زده کوي او سینیر کسان چې هغه کسان دلته دي هغه به د خپلې څومره تجربې چې لري هغه به نورو کسانو سره شریکوي. سپانسرانو څخه ډېره مننه چې مطلب دوی دغه خصوصي سکتور په مخه اچولی دی. هغه ځوانان چې هغه په ډومestic یا په بر لیول کې نه لوبېږي د هغو کسانو لپاره فرصت برابر کړی چې په شخصي سکتور کې ولوبېږي. زه ډېر خوشحاله یم چې د دې ټیم برخه یم، ځکه موږ سره ټیم کې د څو سینیر نفر شته چې هغه به موږ سره خپلې تجربې شریکوي او د هغوی تر مشرۍ لاندې به موږ دا ټورنمنټ ترسره کوو. نور لوبغاړي کوشش کوي ټیم دپاره پرفارمنس وکړي، ټیم مخکې لاړ شي تر څو میچونه وګټي او د دې ټورنمنټ اتلولي هم خپله کړي. د یادولو ده چې د خوست کرکټ بورډ ادارې په وینا له دې وړاندې هم د کرکټ پرمختګ او د نویو لوبغاړو پیدا کولو لپاره د ورته سیالۍ جوړې کړې دي او په وینا یې راتلونکي کې به هم کوښښ کوي تر څو د کرکټ لا مسلکي کولو لپاره لا ډیر کار وکړي.